Al Doha Islamic Sound System. Rabita number 0300 5949 296. अल्हम्दुलिल्लाहि वकफ़ा व सलामुन अला इबादिहिल लज़ीना इस्तफ़ा अम्मा बाद। इंतहाई मुहतरम औरिदुनको, यकीनन तासु ته حضرت مفتی صاحب دامت برکاتهم العالیه ډېرې ښایستې او خوندورې او تفصیلي خبرې وکړلې. د هغې نه پس یقینا چې ما سره څه الفاظ نشته دی چې زه به څه ووایم، خو دغومره وایم چې چونکې حضرت مفتی صاحب دامت برکاتهم العالیه و حفظه الله او زمونږ مخکې نه دغلته پېښور کې تقریبا 2011 نه 12 نه یو ښه تعلقاتو یو ښه رابطه م وه، د یو بل سره م تګ راتګ و. هغوی هم په ډېر حساس او اهم محاذ باندې کار کوي چې یقینا رد روافظ، رد شیعت او د صحابه کرام رضی الله عنهم اجمعین د ناموس د هغې تحفظ او دفاع چې یقینا هغه د ټولو مسلمانانو فریضه ده. بیا په منځ کې بعضې دغسې ګیلې شکوې راغلې، ځکه چې یقینا حضرت مفتی صاحب تعلق هم د علمای دیوبند سره دی، زما تعلق هم د علمای دیوبند سره دی. ډېره موده هغه ګیلې شکوې هم زموږ منځ کې وچلېدې، خو یقینا دغه زمونږ خپل منځ کې خفګان او دغه خپل منځ کې دغه د ګیلې وخت او د خفګان وخت هغه دغسې نه و چې زما د مفتی صاحب حفظه الله سره دشمني وه یا هغه زما سره دشمني وه. هغه زمونږ د یو بل سره ګیلې او خفګان هم خالص د دین د وجې نه و، او دا خو د رسول الله صلی الله علیه وسلم حدیث دی، چا چې محبت بغض هغه د الله دپاره وکړو نو فقد استکمل الایمان، ایمان یې کامل شو. نو زمونږ هغه غلط فهمۍ الحمدلله چې زمونږ په منځ کې راغلې وي هغه ختمې شولې. یقینا حضرت مفتی صاحب تعلق هم د علمای دیوبند سره دی، زما تعلق هم د علمای دیوبند سره دی. څنګه چې حضرت صاحب تاسو ته وفرمیل چې چونکې محاذونه جدا جدا دي، شعبې جدا جدا دي، نور الحمدلله زما هم د علمای دیوبند کوم عقاید نظریاتو زما هم حق دي چې کوم شیخ سرفراز خان صفدر صاحب رحم الله امام اهل سنت خپلو کتابونو کې د هغې تشریح او د هغې ترجماني کړې ده، او د حضرت صاحب وکیل صحابه خطیب العصر حضرت مولانا مفتی نجیب الله فاروقي صاحب حفظه الله د هغوی هم همدغه نظریات دي، همدغه عقاید دي. نو منځ کې چې کومې ګیلې شکوې وې هغه څو ورځو کې زمونږ په منځ کې الحمدلله چې ختمې شوې او نن باقاعده مونږ ناست یو. نو انشاءالله چې مخکې هم څنګه یو تعلق و، یو محبت و، یو تګ راتګ و، هغه به آینده هم وي. یو بل ته به دعاګانې هم کوو او د یو بل سره به انشاءالله ولې مرسته به هم کوو، په یو سټیج باندې به هم راځو. نو زما ټولو ملګرو ته درخواست دی چې څنګه تر اوسه پورې کوم ملګرو کردار ادا کړی او آینده چې دغسې کردار ادا کړي د محبتونو او زمونږ په منځ کې چې کومې هغه خفګان ورځې وي هغه الله تعالی په محبت سره بدل کړي. الله تعالی دې زمونږ د ټولو علمای دیوبند اتحاد او اتفاق نصیب کړي. جزاکم الله خیر. साउंड सिस्टम हर किस्म की इस्लामी मुहाफिल, मजालिस, जलसों और कॉन्फ्रेंस के लिए आला साउंड सिस्टम फराहम करने का मयारी सेंटर, जदीद DSLR और ड्रोन कैमरा से वीडियो रिकॉर्डिंग की सहूलत मौजूद है। अल दोहा इस्लामिक साउंड सिस्टम। राबिता नंबर 0300 5949 296।